پاکستان د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو پر وړاندې اقدامات د افغانستان مسؤلیت بللی. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د وسلوالو ډلو د پټنځایونو په تړاو یې مقابل لوري ته کره شواهد وړاندې کړي چې باید پر وړاندې ګام پورته شي. د دې موضوع د لا بحث لپاره ښاغلی عزیز صاحب مارج د سیاسي چارو شنونکی له موږ سره میلمه دی. مارج صاحب ته ښه راغلاست وایو. ستړي مه شئ مارج صاحب، په خیر راغلی. تاسو تخنیکي همکارانو ته قدرمن لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه کوم مارج صاحب. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ وروستۍ څرګندونې تاسو په څه معنا بولئ؟ دا نو یو ځل نه ده، تقریبا 3 کاله طالبان حاکم شوي دي په افغانستان کې، امارت اسلامي جوړ شوی ده. دوی په مکرره ډول دا خبرې اترې کوي. دغه څو دلایل دي. یو خو خپله ټي ټي پي نور ترهګرې ډلې پاکستان په خپل لاس جوړې کړي. هلته ISI ښه قوي حاکمیت لري. که چیرې دوی وایي چې د دوی په کنټرول کې نه دي، اختیار کې نه دي، دا په ضعف د حکومت، ضعف د امنیت، ضعف د پوځیانو او ضعف د دوی د ادارې باندې دلالت کوي چې دوی استخبارات هم ضعیف دي، دروغ و چل و، پوځیان هم بې کفایته دي، اردو هم بې کفایته ده چې دوی نشي کولی چې یو ترهګره ډله په خپله خاوره کې مهار کړي. نو که چیرې بیا دوی وایي چې نه موږ قوي اردو لرو، موږ استخبارات قوي لرو، موږ پولیس لرو، پوځ لرو، حکومت یو اتم لرو، بیا دا رقم دا یې کول باندې شک و شبهه جوړېږي چې دوی سیاسي موخې لري. موخې څه دي؟ یو غواړي چې په دې باندې نړۍ ته وښیي چې پاکستان که ترهګر نشته د افغانستان کې دي. حال دا چې ټوله نړۍ په دې پوهېږي چې پټنځایونه، روزن ځایونه، ملاتړ پاکستان او د پیښې په نړۍ کې شوي دي. یو دوم مسله دا ده چې دوی نړۍ ته ښیي چې دی متصرر ده، که د نړۍ مرستې راځي یا د توریزم په وړاندې یو مشترک کار کوي چې دی هم له دې سام نه بهر پاتې نه شي. درېیمه اساسي خبره او رښتینې خبره، پاکستان همیشه په افغانستان کې لاسوهنې کړي په ډول نه یو ډول. پخوا یې دلته لاسپوڅي درلودل حکومت کې، اوس خو یو اتهام له بهر نه واردېږي چې ټول طالبان د دوی په امر دي او دوی رالېږلي دي. دا خو اتهام د ثبوت نشته. دلته خو وګورو چې حکومت ته د مخالفین خبرې جدا دي. باندې په واقعیت کې ویني چې دوی نور لاسوهنې نشي کولی، سرحدونه بند شوي دي، صفایي ولاړ ده او افغانستان ټول ولس امنیت او ټول کنټرول طالب لاس کې ده. دوی اوس غواړي توریزم په نوم باندې، ترهګر په نوم، د خپل ټي ټي پي په نوم باندې را داخل شي افغانستان ته، راشي هلته مداخله وکړي، یا مثلا د پروتوکول له مخې نه کوم تړون لاسلیک کړي، یا په د تفاهم د نړیوالو په یو ډول غواړي د دې سیمې ته بیا راشي دلته لاسوهنې وکړي او نړۍ ته وښیي چې زه کنټرول د افغانستان په لاس کې لرم. هر څه کوئ د موږ له طریقې. تاسو ګورئ 2 ورځې مخکې د اسلامي همکارۍ سازمان هم مرستیال هم ویاند او استازی په آسیایي چارو کې د افغانستان په مسایلو کې تللی و، پاکستان سره کېده. د دومره غلط ادرس تللی و که همدې تللی، نو دا سازمان هم یو جاسي سازمان ده، بل ناحقه نوم پې اسلامي ایښی ده. او که چیرې پروژهیي تللی، خو بیا هم دا یو دغل سازمان ده. بغیر که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان ستونزه حل کړي، راځي چې افغان چارواکو سره خبرې وکړي، پاکستان سره د افغانستان په مسله کې ولغږېږي، غلط ادرس ته ونیسي، د پاکستان مسله د پاکستان سره وڅېړي. نو بنا دغه شی پاکستان غواړي. مارج صاحب نړیواله باندې راسي مشکلات د افغانستان او پاکستان سره وایي دا ولې کمي. دوی افغان تار بند کړی ده، دې خوا ته هم سپایي ولاړ ده، دې خوا ته هم سپایي ولاړ ده. نو بیا څنګه دا ټي ټي پي دومره قوت پیدا کړ چې آزاد راځي په پوله باندې راوړي افغانستان ته راځي، له افغانستان ته ځي. بیا دوی ادعا کوي چې موږ شواهد اسناد چا ته دې وړاندې کړي، د چارواکي نوم واخله چې ملت د افغانستان هغه له مارج صاحب یو مسله دا چې پاکستان ولې تل هڅه کوي چې د خپلو کورنیو ستونزې پړې ګوته افغانستان ته ونیسي. تل یې همدغه ادعاوې کړي دي، ولې بار بار دغه ادعاوې بې بنسټه ثابتې شوې دي؟ دا خو دې ګټه ده پکې، دا خو نړۍ ته ښیي چې دلته په افغانستان کې زه لاس تړم، که مرستې کوئ د ما له خوا یې وکړه، که ورسره تعامل کوئ، اړیکه ساتئ د ما له طریقه وساتئ، او دا هدف ده. بل معمولا زیات نړیوال نه په دې کمیشن او پیسې اخلي. کله چې نړیوال په دوحه کې یا په بل هېواد کې د افغانستان مسله
کې باس کوي پاکستان ډېر خطا کیږي تاسو یقین وکړئ دا نن ورځ یادداشت ونیسئ اوس را روانه ده څلورمه غونډه په دوحه کې کیږي پاکستان برناقه او پلاور لیګ یا برناقه او پلاور افغانستان غواړي نړۍ ته ښیي چې زه دلته ډېر موثریت او اثرات لرم بل ما وویل چې دوی خپله صفایي غواړي نړۍ ته غلط ادرس ورکوي چې اگر په افغانستان کې دی بل کوشش هم دا کوي بغیر علاوه له مداخلې نه دا کوشش کوي چې دغه ټي ټي پي سره د اړیکې نه دراله کې ټي ټي پي آیسای جوړ کړی دا د آیسای خپل موخو اهداف لپاره جوړ شوی هغوی تعمیلوي بغیر دغه د پاکستان کې هیڅ ډله نشي کولی انفرادي کس نشي کولی چې آزاد وګرځي یو سیاسي کس نشي کولی بدون د آیسای نه یو فعالیت وکړي ځکه حتما یا زوري یا رئیس الجمهور د علي وزیر زندان ته اچولی چې هغه لارو بر خبرې کولې یا مثلا د دې کسانو د خپلواکۍ غوښتونکي د بلوچانې مړه کړه له منځه یې وړله د پی ټي ایم ډېر کسان له منځه یې وړله ما هماغه ډلې چې دوی سره اړیکې لري لکه د محمود خان اڅکزي اسفندیار وړي نور هغوی ته غږ نه کوي نو بیا څنګه ټي ټي پي آزاد مسلح وسلو سره په د پاکستان په خاوره ګرځېدل دا خو امکان نه لري نو دوی دغه اهداف دغه مقاصد دي چې غواړي افغانستان کې مداخله وکړي دوی په دې باندې پیږي یا اورېدلي دي چې د امریکا له ټاکنې وروسته ټرمپ غواړي چې باګرام ته راسي دلته افغانستان ته راسي هغه هم په دې خوبو کې ده دوی هم غواړي چې مثلا دې کې ځان شریک یا دغه معامله کې دنده واخلي پروسه واخلي تر څو چې کمیشن ترلاسه کړي 50 کاله د افغانستان په جګړه کې پاکستان انتهایی آباد څه انتهایی ورغېده حتی ایران حتی نور هیوادونه اوس هم دا کوششونه کوي چې نړیوال نه پیسې واخلي ماري صاحب فکر نه کوئ چې پاکستان به تل په دې هڅه کې دی چې د افغانستان بې ثباته وښیي او خپل ګټې په همدې مسئله کې راپورته کړي او خپلې ګټې ترلاسه کړي نه پاکستان خو له ابتدا نه تر انتها پورې بې ثباتي د افغانستان ضعیف حکومتونه غواړي ځکه په بې ثباتۍ په ضعیف حکومت کې د لاس پورته وي د هر ډول مداخله کولی شي په افغانستان کې لاسوهنه کولی شي چاتراس په وړیا توګه وړی شي ډبرې وړی شي قانون وړی شي اوبه وړی شي اوبه دلته نشي مار کېدلی همیشه هغلته جګړه بې ثباتي دا غواړي قوي باثباته افغانستان د پاکستان په تاوان ده اما نور ګاونډیان د موږ لکه شمالي ګاونډیان چې دي ترکمنستان ازبکستان تاجکستان یا چین یا ایران بیا دوی زیات هڅه کوي چې باثبات افغانستان وي ګرچې ایران چې خپلې ګټې بې ثباتي په افغانستان کې غواړي حتی بې ثباته کوي او جګړې ته لمن وایي بیا کله چې په امن کې ګټئ بیا کوشش کوي چې افغانستان سره په امن کې اړیکې ولري اما نور هېوادونه داسې پاکستان برعکس همیشه افغانستان کې خلاص پوڅی ضعیف حکومت او همیشه غواړي چې دلته بې ثباته اوسي دې کې دوی ګټې دي ګټې ترلاسه کوي هم نړیواله ګټه نه هم د افغانستان له ډېرو معدنو ډېر مسایل نه حتی خپل لاس پوڅي کوی شي په حکومت کې کوي ماري صاحب سره له دې چې د افغانستان سرپرست حکومت هم په بار ویلي دي چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې نشته دي او هیڅ چاته د خطر ترې نه دی متوجه نو بیا هم موږ ګورو چې ګاونډیان دا ډول ادعاوې کوي چې موږ ترې ناامنه یو او ډلې یعنې وسلوالې ډلې په افغانستان کې دي دا ادعاوې کوي د دوی اصلي موخه څه ده څه کول پکار دي په دې مورد باندې افغان حکومت ته څه کول پکار دي نړیواله ټولنه باید څه وکړي ګورې نړیواله ګاونډیان چې هر څه کېدی دوی خپل کار د حق دی څه کوي دوی ځان ته پالیسي لري د خپلو ګټو پر بنیاد باندې ګورې یو وخت هم دغه پاکستان امریکا او غرب چې دلته روس راغلی و ټولو ته یې ویلې تاسې جهاد وکئ ښه کوئ مسلمان یې مجاهد یې خاوره مې اشغال شوې ده روس ته کافر ده هغه خو مثلا جهاد یې وکړي خپل ځان یې بچ کړل امریکا راغله په همدغه شلو باندې افغانه او دا یې جوړه تنظیمونه جوړ کړه 4 میلیونه افغانان له بندې لاړله خپل لاري خپل روس شوروي یې ووهله پاکستان کوشش وکړه چې دې خوا ته رانسي بګرمو اوبو ته ما هم کله چې امریکا دلته مداخله وکړه هماغه کافر راغی روس خو لا بیا نو څه مسلمانان رالېږلو تاجکان ازبکان ترکمنان دا خو مطلق ما هم چا چې په مقابل کې جهاد کوه د تورست ویلې همدې پاکستان تورست ورته ویل امریکا من غرب هم ویلې جهاد نه و یعنې دوی خپل کار کوي په کار دې ته ده د چارواکو د افغانستان ته چې غوڅ قاطع دریځ ولري قاطع دې ورته هر څه پیدا وکړه اسناد یې وغواړي را بلنه دې ورکړي ورته راته په کومه سیمه کې امنیت زه درته نیسم راسه راویښه چې یو ځای مهار ډېره زیاته مننه کوم دا ورته ووایي چې ستا و هغه وایي نه ستا دا وایي نه ستا و هغه وایي ستا
په خبر نه کې له خپل عزت او حیثیت او هویت او اعتبار د افغانستان به دفاع وشي. قاطع نړیواله محکمې ته به احضار کړي او که چېرې اسناد ثبوت لري، هم ایراني که پاکستاني که بل هېواد وي، ودې وایي چې په کوم ځای کې اسناد راځه پلا باید راولېږه امنیت نیسم وردو سیمې ته ګورې یې. اوس خو افغانستان کې امنیت ته بلس باندې ټول طالبان حاکم دي، خلک ګرځي راګرځي، تر اوسه پورې چا نه ټي ټي پي چېرته لیدلې دي، نه داعش نه نه القاعده لیدلې ده. موږ خبرې کوو، موږ له کلیو خلکو سره خبرې کوو ټلیفوني، خپل هم دي، دوستان هم دي، ملګري هم دي، دوستان دي، همیشه موږ سره اړیکه نیسي. مونږ خو داسې کوم شی نه ده کومه ډله چې ډېره زیاته مننه معرج صاحب. کور مو ودان چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ، درنو لیدونکو د سیاسي چارو شنونکی و عزیز معرج چې په بحث کې راسره برخه اخیستې وه.